سلام ګرانو دوستانو، څنګه کولی شئ د نورو خلکو اکاونټونو کوډونو ته لاسرسی پیدا کړو؟ ډېره اسانه طریقه ده، ډېره زبردسته طریقه ده. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره لومړۍ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. کومه چیرې ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک، نظریات هم په کومنټ کې سره شریک کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې خبر وسی. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی به تاسو کروم براوزر خلاص کړئ. کروم براوزر هم چې خلاص کړئ، د دونه به په دغه څنګ کې دغه درې سر په سر بټن وینئ، په دو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دو باندې کلیک وکړئ تاسو ته داسې یوه صفحه وځېږي. د دو صفحې د وځېدو نه به وروسته تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته داسې یو انټرفیس وځي. کله چې انټرفیس وځي دلته د دریم آپشن چې دی پاسورډز، په دو باندې به کلیک وکړئ. دلته هغه پاسورډونه چې کوم هغه اکاونټو پاسورډونه چې کوم د مثلا په موبایل کې استعمال کړي دي ټول ذخیره شوي دي. نو تاسو به دلته دغه باندې مثلا هر یو چې په کار و ټول په کار نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ د دې نه تاسو ته داسې یوه صفحه وځي. مثلا دا سټایل دی، دا یوزر نیم دی او دا پاسورډ دی. نو کله چې اوس مثلا تاسو پاسورډ ته لاسرسی پیدا کوئ تاسو به د سترګه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سترګه باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د دو شخص د سکرین کوډ معلوم، یعنی کوم کوډ چې د موبایل صفحې ته ورکړی دی. مثلا زه د خپلې صفحې کوډ ورکوم، نیکسټ باندې کلیک وینئ پاسورډ ښکاره شو. نو تاسو به د پاسورډ د دوزه کاپي کړئ او هر چیز ته مو چې په کار او بس مالته یې په اسانۍ سره کولی شئ. اوس مثلا هر اکاونټ پاسورډ چې تاسو ګورئ په اسانۍ سره تاسو ورته لاسرسی پیدا کولی شئ. مثلا زه د مثال په ډول د دو درته ښیم. دا دی د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي. کومه چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو چینل در سره سبسکرایب، د بیل بټن په څنګ کې ووهئ تر څو زموږ هره لومړۍ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي.